السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو پنځم لوست ته ښه راغلاست. د دوهم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د ګنج په کلمه کې جیم وښیاست. دوهم، د میچن په کلمه کې چې په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا پنځم لوست کې د دوو تورو ح او خ ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ ح ده او دا هم د ح نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د حلوا کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ح تړلی شکل په سور رنګ کې لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې ح په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د محمود کلمې په منځ کې تاسې د ح شکل وینئ چې سور رنګ لري. د ح دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د صالح په کلمه کې وګورئ چې ح په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د پنځم لوست دوهم توري خ ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او پر سر یو ټکی لري خ ده او دا هم د خ نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د خور کلمې ته وګورئ چې په سر کې د خ تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې خ په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د سخي کلمې په منځ کې تاسې د خ شکل وینئ چې سور رنګ لري او د خ دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د مخ په کلمه کې وګورئ چې خ په سور رنګ کې لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي شپږم لوست پورې تاسو د خپلو ورونو او خویندو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې یې د ح او خ توري راغلي وي تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو شه.